دا د تایلند د ناخون ساوان صوبې پایوغه خیري سیمه ده چې پکې خلک په دې طریقه باران غواړي. په دې سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې باران نه دی شوی. که څه هم مسلمانان د باران غوښتلو لپاره د استسقا مونځ کوي، خو په تایلند کې خلک د باران غوښتلو لپاره د جاپاني پیشو کیلونا په ډولۍ کې کینوي، په لارو کوڅو کې ګرځي او خلک پې اوبه شیندي. د پخواني تهوار ته هاینن میو یا د پیشو پریډ هم ویل کیږي. څېړونکي وایي چې د آبهوا بدلون له وجې د تودوخې څپې شدیدې شوي او موده یې زیاته شوې ده. د مشرقي ایشیا د نورو هیوادونو په څېر په تایلند کې هم د تودوخې څپه راغلې ده. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې د زیاتې ګرمۍ له وجې د اورګاډو پټلۍ هم ویلې شوي دي. په دې ورځو کې چې زه بهر کار کوم نو کله کله راته داسې احساس هم کیږي چې هسې نه بېهوشه شم، خو څه وکړم، د کار کولو را سره بله لاره نشته. د تایلند چارواکي وایي چې د دې هیواد په ځینو برخو کې درجه حرارت له 52 ډیګري سنټیګریډ هم زیات شوی دی. د موسمیاتو د آبهوا په اړه د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په ایشیا کې د تودوخې شدت ډېر په تیزۍ سره لوړیږي.